الله رسول فرمای د درو کسانو عمل د در سر یول بیشتم بالا نه ځي نیک عمل خو ځي اسمانو لره الله لره خو لیکن دلته دغه نیک عمل چې دی هغه لوړ نه ځي هغه کم سړی دی اول سړی د الله رسول رجل اما قوم وهم له کارهون یو هغه مولوی صاحب دی چې په زور امامت قبضه کړی دی د خلکو نه دی خوښ په زور مطلب خلکو ته منځونه ورکړي دا مسجد یې قبضه کړی دی امامت یې قبضه کړی دی د خلکو ناخوښه دی د دې مقتدیانو دی اثر راغلی دی ورور منځونه ورکړي یو دغه سړی چې که چیرې اوس خو دا خبره چې مطلب یو مقتدی دی هغه د مولوي صاحب په دې خوا باندې مولوي صاحب تابرز پر ژره باندې بیان وکړي زما ژره خریلې وه دا دې زه ښولم دا نه پر سود دې بیان وکړي دا دې زه ښولم پر رشوت دې بیان وکړي دا دې زه ښولم شرعي خبره شرعي دا ده چې مطلب مولوي صاحب ته ژره نه لري ته ژره وایه مولوي صاحب دا دی چې مطلب ته ښځه پر موټرسایکل باندې ګرځي لکه نور جهان چې ګرځي ته هم ګرځي مجبوري نه چې هغه برقه مرقه یې کړي یا چادري یې کړي هغه مطلب پرده یې کړي هغه نه خو مجبوري ده صحیح سلو مولوي صاحب ته کله بوله راځي هلته کرم بورډ کوي هلته پلانې شي در نیمې شپې پورې کوي صحیح سلو دا داسې خبرې دا پکې او بیا د منځونه ورکوي او د دې خلکو خوښ نه وي د دې مولوي صاحب نیک عمل یول ویشتم بالا نه ځي او بل وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط بل هغه ښځه ده چې خاوند ټول شپه جن ناراضه ناراضګي دا معنا د خاوند یو خبرې ورتول دی نه ومنله ناراضګي دا معنا د خاوند یو خدمت ورتول دی نه ومنله ناراضګي دا معنا د چې خاوند یو خبر ورته وکړي دی جواب ورکړي جوابونه خو نوز دی لکه نعوذ بالله استغفر لك سنت کار ګرد شي مړو ته جواب ورکړي خاص کر سپین سری خدای ورته گایږي خاص لکه زوی ته چې گایږي ول دالته پرس ولا زامن ځوانان سلو دا خاوند ډیر مطلب اوس سره مجبور نه دي دا زوی عام طور د مور په طرف کې پلار ماجي گزارای دلته مور و خاوند ته دی دا شزه خپل خاوند ته دی گایږي لکه زوی ته چې گایږي الله رسول فرمایي دغه ښځې هم چې هر څو نیک عملونه وکړي هر څو تر دې سر به بالا نشي ولاړ یوه ښځه خاوند ورته چې د باندې به نه وځي یوه ښځه خاوند ورته ویلي چې دا قبرو لره به نه ځي هدرې لره به نه ځي دا زیارتو لره به نه ځي دا د هغه باوجود ورکوي یوه ښځه خاوند ورته ویلي چې ته به داسې نه کوي چې مطلب شاپینګ سینټر و بازارو لره ځي دا به نه کوي دا د هغه باوجود تللي وای میشو میړه په ما څه خبره دی خو د خرطوبۍ کورس خو دوی ویلی دی او وای میشو میړه په ما څه خبر دی میړه تا جهنم ته اچي کړي الله اچي میړه نه دی در خبر جهنم ته دې نه اچي الله در خبر دی جهنم ته دې اچي خاص کر چې دا زنانې کله د پلار کر ولاړې سي اوس د خاوند په کور کې د پر کور ناسته د قرار بیغمه ناسته ده په کالم تر د دروازې نه ځي چې دا مازې د پلار کر ولاړه کله ماما کر میلمنه یم کله د اکا کر میلمنه یم کله د خاله کر میلمنه یم کله د همسایګانو کر میلمنه یم کله دا شیان کوي دغه ښځه د الله رسول فرمایي دا څوک ده دا نافرمانه ده د دې نیک عمل که بزرګه وه که روزاتي وله که نفلونه کول که تهجدونه کول که قرآن تلاوتونه کول هغه یې د سر نه بالا کېږي دا کومه ښځه چې خاوند ځینې ناراضه وي خاوند په داسې حال کې شپه ځینې تېره کړي نورې خبرې ډېرې ستا د کړو نه دي چې زه وکړم نو هغه ټوله شپه د ځینې ناراضه ونه ناراضګي دا یوه خبره نه ده ډېرې خبرې دي ډېرې چې زړه دې غواړي دا ما چې خاوند راوتلی نه دا هم پسې راوځي د موبایل زمانه ده بس په منټ کې دا به پوهېږي چې سړی راځي یا څنګه دا هم کور ته ځان راورسوي دلته نه دي دوکانونو لر دا ښځې راغلي نو ژر ژر دوکاندار ته ژر زما سودا راکړه خیر دی زموږ نارینه راځي اوس دا ټیم زموږ نارینه چې کوي راځي په ټول ژوند به چیش نه باور چې بچا ونه کوي اوس مور خو نه زنه یادوم مور خو ډېر غټ مقام دی په کور والا چې تهجد چې د شب قدر په شپه په سجده باندې مړه سي لا به هم بای چې ته چیش نه ور باندې وکړي نو خو بزرګه به یې لا به ته باور نو دا څوک دی د لقمان حکیم خپل زوی ته وایي ښځه په سړي فساد کوي ښځه د عقل د خوا کمزورې ده ښځه به د په ښه نیت باندې دی بد کار وکړي چې هغه به ستا د ګرد عمر دپاره پرېږدي صحیح ده اول سپین سرې ښځې میسیج اول مولوي صاحب ته ګرد عمر پر ښځو ګایېږه پر دا نارینه ولې نه ګایېږه مال د الله رسول ویلې ول زړه مې غواړي چې دا ښځه و میړه ته سجده ولګي دا یې نه دي ویلې چې میړه و ښځې ته سجده ولګي ما زه په دې وجه ګایېږم صحیح سول دا د دې کار هم خلاص ها دویم څوک دی دا خو هغه ښځه وه چې څوک وه چې خاوند ځینې ناراضه وي ناراضګي نو بیخي ډېرې خبرې دي ډېرې خبرې دي
کني په نارینه کې خو نوم ډېر بد ستنه اوس ما پرون کیسه درته وکړه چې یو سړي ویل چې ما واده وکړ 3 نیم کاله ما خپل کور والا ته کتل هم نه دي دا نه وایم چې هر نارینه هر زنانه دا ډېرې خبرې ستا په مابینځ کې هر ورځ بیا نه سره باسو چې یاره مولي صاحب تانه ټولې زنانې یادې کې یا دې ټول نارینه یاد کړو که نارینه دې زم نارینه یم که زنانه د زما کور والا هم زنانه ټیپ دا خبره خلاص و اخوان متصارمان رواه ابن ماجه د الله رسول فرمایي بل هغه چې نیک عمل تر سر نه بالا کیږي هغه دوه ورونه دي دوه یاران دي دوه دوستان دي دوه مسلمانان دي سلام سره باندې درې کسان د دې نیک عمل تر سر نه بالا کیږي یو هغه دی چې هغه مولوی صاحب دی چې په زور مسجد قبضه کړی د خلکو نه دی خوښ وروره ځي په نور مسجدانو کې لمونځونه کوي اوس ته ماته چې مولوی صاحب ستا خلک هم ځي بل ځای لمونځونه کوي صحیح ده هغه په دې باندې کوي دی ماته د میاشت چنده نشي راکولی ولې کرار نو خامخا بیا ورپه یادېږي نو دی چې بیا بل ځای لمونځ کوي چې مولوی صاحب دی نه چې هغه مسجد بل راغلی صحیح ده موږ هلته موږ سره خبرې په خبرو په ډېرو خبرو سره خبرې او دویم هغه سړی دی چې هغه چیش کوي هغه کوروالا ښځه چې خاوند یې ناراضه کړی د دې عمل هم چې هر څو بزرګ وي دریم هغه سړی دی چې هغه هر څو بزرګ دی نیک عمل د تر سر نه بالا کیږي نه ځي یعنې قبلیږي نه صحیح سلو اوس هم ګرځي خبرې درته وکړي عاجزانو چې یا په ما کې یا په تا کې صحیح ده یوه خبره نه ما وتلې نه د تا وتلې ده زه به کوشش وکړم تر خپل حده پورې چې زه د خپل عمل برابر کړم د خپل ژوند برابر کړم تاسو هم کوشش وکړئ که زما له چا سره سلام نه وي ستا له چا سره سلام نه وي زه به هم سلام ورته ووایم ته هم سلام ورته ووایه هېڅ اسمان نه چپه کېږي هېڅ بده خبره یو سلام نو چش دی اوس که الله ویلو یا خامخا به ته ډوډۍ ورته کوې خامخا به ته واده لره ورځې خامخا به کور ته ورځې بیا به موږ څه کولی یو سلام دې تېرېدی السلام علیکم بس دا کار خلاص اوس که بیا ته وایې چې یا مولوي صاحب نو دا خو د زړه سلام نه سو ضروري ده چې خامخا ګرد کارونه د زړه وي ضروري ده صحیح سو اوس یو مثال زه اسانه مثال در کوم یو سړی راولاړ سو خپل کور والا ته په زړه کې طلاق ورکړي په زړه کې په خوله یې نه دی ورکړی دا نه طلاق کېږي که په خوله ورته وویل په خوله بیا دا طلاق کېږي په زړه کې نه دی ویلی دا تورې به در ګرځوي چې د زړه دا کار نه دی سوی یو سړی راولاړ سو چا ته ښکنځا وکړه بد یې ورته وویل نو هغه ښکنځا هغه رقم ده چې ده څنګه وویل یا د زړه خو نوم نه ده نو بیا ته ولې وایه صحیح سلو خبرې به نه سره جوړو د الله و رسول و خبرو ته به بیا ما تا دلایل به نه وایو سر تسلیمول ځان تسلیمول ما ته به منې ما ته چې ما ته دې ومنل بیا څه ګنجایش کېږي او که دلایل وایه دلایل والا بیا تباه دي الله دې موږ ته هدایت وکړي الله دې ویل اورېدل قبول منظور وګرځوي الله دې خپل احکامات د پیغمبر صلی مبارک طریقې را نصیب کړي الله دې په داسې حال کې نه وژني چې هغه د الله ناراضای د الله د رسول ناراضای د الله او رسول ناراضګي داسې حال کې دې الله نه وژني په داسې حال کې دې موږ ټول مسلمانان ټول کلمه ګو که خپل دې که پرېږدي دي که نږدې دي که لرې دي الله دې په داسې حال کې مرګونه ول راولي چې الله جن راضي او دغه تورو باندې الله مرګونه راولي چې مرې دا وایي لا اله الا الله محمد رسول